بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک سپام سټرکچر دی، مطلب په سپرم کې کومه حصې وي. نو د سپام زمونږ سره څلور مین حصې وي. د دې ځای نه راواخلئ، دې ځای پورې دې ته مونږ هیډ وایو، دا چې کوم ریجن دی نو دې ته مونږ نیک ریجن وایو. او د دې ځای نه راواخلئ، دې ځای پورې دا زمونږ سره میډ پیس دی یا دې ته مونږ باډي هم وایو. او دا چې کوم ریجن دی نو دې ته مونږ بیا څه وایو؟ ټیل ورته وایو. صحیح ده؟ نو دا زمونږ سره بیا ټیل دی. ښه، اوس سپرم ته مونږ سپرمیټوزوم هم وایو، دې ته مونږ انیمل سیډ هم وایو، او دې ته مونږ میل سیکس سیل هم وایو. او دا زمونږ سره هیډلاید وي، مطلب نمبر اف کروموسوم پکې هاف وي بنسبت د سومیټیک سیل. زمونږ چې کوم باډي سیلز دي سومیټیک سیلز په هغې کې 46 نمبر اف کروموسومز دي، هغه هیډلاید دي. او چې کوم سپرم او ایګ وي نو په هغې کې 23 نمبر اف کروموسومز وي، نو هغه هیډلاید وي. صحیح ده؟ د دې چې کوم اکروسوم وي، صحیح ده، دې ځای کې یو سټرکچر جوړ شوی وي د ریډ کلر کې چې کوم تاسو ته ښکاري، نو دا زموږ سره اکروسوم دی. دا اکروسوم د ګالجي باډیز نه جوړ شوی وي، په دې کې انزایمز موجود وي، اسپیشلی هایلورونیډیز او اکروسین وغیره پکې موجود وي. نو چې کله زموږ سره فرټیلایزیشن کیږي نو د فرټیلایزیشن په دوران کې دا انزایمز ریلیز شي او د ایګ چې کوم ممبرینز دي نو هغه وشلي. صحیح ده؟ ښه، دغه شانتي زموږ سره چې کوم سپرم جوړیږي نو چونکې دا د سپرمیوجینیسس پروسس په ذریعه باندې جوړیږي، په دې وجه باندې به مونږ ووایو چې سپرمیوجینیسس پروسس کې دا څنګه جوړیږي او په کومه طریقه باندې جوړیږي. نو ګوره، زموږ سره چې کوم دا ټیسټس دي نو په ټیسټس کې دا لابیولز دي، خانې دي پکې. په دې خانو کې دننه بیا زموږ سره سیمینیفرس ټیوبیولز دي، مطلب کایلډ ټیوبیولز دي، پایپ لایک سټرکچرز دي. او که فرض کا دغه یو پایپ مونږه را بهر کو، که فرض کا دغه پایپ مونږه کټ کو په داسې طریقه باندې چې مطلب د دې مونږه کراس سیکشن واخلو چې په دې کې دننه څه موجود دي د دې په دې دیوالونو کې څنګه. نو دغه شانتي زموږ سره چې کوم دا بیسل لیمینا ده د سیمینیفرس ټیوبیول، او دا چې کوم دی زموږ سره دای لیومن دی، دا خالي ځای. صحیح ده؟ نو سپرمیټوجینیسس پروسس د دې ځای نه چې کوم دی نو شروع کیږي او داسې دې طرف ته ورو ورو مکمل کیږي. نو چې کله زموږ سره د سپرم نه سپرمیټډز جوړ شي د دې ځای پورې، نو د سپرمیټډز نه بعد بیا زموږ سره سپرمیوجینیسس پروسس کیږي، مطلب د هغه ګول سیلز نه زموږ سره موټایل او اکټیو سپرمز پیدا کیږي. لکه فرض کړه دا زموږ سره چې کوم دی نو پرایمري دا زموږ سره سپرمیټوګونیم دی. د سپرمیټوګونیم کې ډیویژن وشي، ټایپ ا سیل نو هغه لاړ شي دغه ځای واپس کور کې، او ټایپ بي سیل لیومن طرف ته پوش شي، نو هغې نه زموږ سره پرایمري سپرمیټوسایډ جوړ شي. دغه پرایمري سپرمیټوسایډ کې میاسیس 1 وشي، نو زموږ سره سیکنډري سپرمیټوسایډز جوړ شي. او دغه سیکنډري سپرمیټوسایډز کې بیا میاسیس 2 وشي، نو د هغې په ریزلټ کې زموږ سره سپرمیټډز جوړ شي چې دا زموږ سره راوند نان موټایل هیپلاید سیلز دي. په دې کې بیا د سپرمیوجینیسس پروسس په ذریعه باندې بیا څه جوړیږي؟ سپرمز جوړیږي. نو سپرمز چې کله جوړ شي نو بیا یې لیومن ته ریلیز کی. صحیح ده؟ د خالي ځای ته یې ریلیز کی. نو اوس ډیورنګ سپرمیوجینیسس د سپرمیټډز نه سپرم جوړیږي. اوس څنګه کې جوړیږي؟ نو سپرمیټډز الانګیټس. صحیح ده؟ مطلب دا خو زموږ سره ګول سیلز دي، راوند دي، نو دا الانګیټ شي. د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ سره کنډنسیشن اف نیوکلیس انټو ا هیډ. نو دا نیوکلیس چې کوم دننه موجود وي کروماټین مټیریل، نو دا خو پکې لږ خواره وي، نو دا کنډنس شي، زیم کم ونیسي، پیک شي، او یو طرف ته چې کوم دی نو پوش شي، نو هیډ لایک سټرکچر چې کوم دی نو جوړوي. صحیح ده؟ ښه، او دې نه علاوه چې کوم دی فیسینګ بیسل لیمینا اف سیمینیفرس ټیوبیول. او دلته چې کوم زموږ سره سپرمیټوجینیسس پروسس کیږي، نو د دې سپرم چې کوم هیډ دی نو دا بیسل لیمینا طرف ته دی. صحیح ده؟ هیډ یې بیسل لیمینا طرف ته دی، او ټیل یې چې کوم دی نو دا لیومن طرف ته دی. د دې ټول سپرمز چې کوم دی نو هیډ چې کوم دی نو بیسل لیمینا طرف ته وي، او ټیل چې کوم دی نو لیومن طرف ته وي. صحیح ده؟ ها، دغه شانتي فلیجلم فرام ډیسټل سنټریول. دا خو زموږ سره سیل دی، نو په دې کې چې زموږ سره سنټریولز هم موجود دي، نو دغه سنټریولز په داسې طریقه باندې ارینج شي چې یو نیوکلیس طرف ته نږدې وي، هغې ته موږ پراکزیمل سنټریول وایو، او یو چې کوم دی نو زموږ سره هیډ طرف ته لږ د نیوکلیس نه لرې وي، نو هغې ته بیا موږ څه وایو؟ ډیسټل سنټریول ورته وایو. نو پراکزیمل سنټریول چې کوم دی نو هغه زموږ سره دا دی، دا چونکې نیوکلیس طرف ته نږدې دی نو دې ته موږ پراکزیمل سنټریول وایو. او دا چې کوم دی نو دا زموږ سره ډیسټل سنټریول دی، نو د دې نه ایکزیل فیلمنٹ جوړ شي د فلیجلم. صحیح ده؟ نو فلیجلم فرام ډیسټل سنټریول، د ډیسټل سنټریول نه فلیجلم جوړیږي او ایکسټینډ انټو د لیومن. او چې کوم د سیمینیفرس ټیوبیول دا لیومن دی، نو ټیلز یې ټول دی لیومن طرف ته چې کوم دی نو تللی وي. صحیح ده؟ ښه، چونکې دا زموږ سره راوند سیل دی، په دې کې مایټوکانډریا موجود دي، نو په دې وجه باندې مایټوکانډریا ارینج سپایرلی اراوند د ایکزیل فیلمنٹ. او چې کوم دا زموږ سره مایټوکانډریا دي،
صحیح ده. په دې ځای کې نو دا د اکسیل فیلامنت نه لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره اکسیل فیلامنت دی د فلیجلم اکسیل فیلامنت دی نو د دې نه د مایټوکانډریا چې کوم دی نو په دې طریقه باندې سپایرلی ارینج وي. صحیح ده. مطلب داسې په دې طریقه باندې سپایرلی ارینج وي، داسې په دې طریقه باندې سپایرلی ارینج وي. صحیح ده. ها دین علاوه چې کوم دی نو شیډینګ اف ایکسس سایټوپلازم او چې کوم ایکسس سایټوپلازم وي غیر ضروري ضرورت یې نه وي نو هغه بیا شیډینګ وي. مطلب چې کوم د دې په خوا کې کوم سرټولي سیلز وي نو هغه یې دسه کې ابزابي کې وی خوري دي ختمي کې. وس کومنګ داسې چلو کو چې دا فلیجلم راخلو او د دې کراس سیکشن واخلو، مطلب دا داسې کټ کو چې په دې کې د نن اساس موجود دي نو دا به مونږ ته داسې ښکار شي. نو دا د فلیجلم چې کوم دی نو دا زموږ سره د مایکروټیوبیولز نه جوړ وي. دا زموږ سره په 9+2 ارینجمنت کې وي، 9+2 ارینجمنت کې 9 چې کوم دی نو آوټ سایډ ته په ډبل شکل کې موجود وي، 9 آوټر ډبلټ دی ته مونږ وایو. صحیح ده کنه. او چې کوم سنټرل کې موجود دي نو هغه ته مونږ څه وایو؟ سنټرل سنگلیټ ورته وایو. مطلب دا زموږ سره په سنټر کې دوه دي خو دا جدا جدا دي. صحیح ده کنه. د دې دواړو د یو بل سره کنیکشن نشته نو دا سنگل دي، دې ته مونږ سنټرل سنگلیټ وایو. او دا چې کوم 9 آوټر دي نو دې ته مونږ آوټر ډبلټ وایو. صحیح ده. مطلب دا د دوه په شکل کې او د دې نه چې کوم د چارج پیرا بیا دا پلازما ممبرین ارینج وي. د ټول سټرکچر ته د دننه چې کوم موجود دی 9 آوټر ډبلټ پلس 2 سنټرل سنگلیټ نو دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ اکزونیم وایو.